کتا سی غواړی چې زما مال د برکتی شي آفاتو نه بچ شي یا غواړی چې په ما مصیبت را نشي یو نصرانی و په دې لاره تېرېده د نبی علیه السلام مبارک د خولې مبارکې نه دا حدیث یې واورېده بہر سا برابر ہاشمی دے محمد خو آرام در زڑکی دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو ورځ صحابه کرامو سره ناستو صحابه کرامو ته درس ورکولو په ابو داود شریف کی حدیث ده نبی علیہ السلام مبارک کو فرمائل اے صحابه کرامو اے مسلمانانو د خپل مال حفاظت او ساتنه په زکات سره وکړئ کتا سی غواړی چې زما مال د برکتی شي آفاتو نه بچ شي نو زکات ادا کوئ او د خپلو مریضانو دوا او شفا دا په خیرات سره کوئ کور کې د مریضان پیدا شول اول خیرات وکا وس مطابق د الله جل جلاله په لار کې خیرات وکا بیا ډاکټر ته مراجعه وکا الله جل جلاله با د مریضانو ته شفا ورکړي نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایل د خپل مریضانو دوا په خیرات او په صدقې باندې کوي خیرات او صدقه باندې الله جل جلاله ډیر زیات خوشاليږي او دریم د خپل ځان نه مصیبتونه آفتونه دا دفکوی په دعا او په زارۍ باندې مصیبت در باندې راشي آفت در باندې راشي یا غواړي چې په ما مصیبت را نشي الله ته زاری وکا الله ته عاجزي وکا الله ته سرخ کته کا الله ته وژاړه آفت او مصیبت کې اگر چې خیر وي د بنده ثواب او اجر کیږي خو بیا هم انسان کمزور دی توان نه لري د آفاتو د پورته کولو دا حدیث نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرامو ته ویل یو نصرانی و چې هغه مسلمان هم نو په دې لاره تېرېده د نبی علیہ السلام مبارک د خولې مبارکې نه دا حدیث واورېده چې اے مسلمانانو د خپل مال حفاظت وکړئ په زکات سره دی نصرانی ویلی زب اوس معلومات کوم زړه کې ویلی زب زکات د مال ورکوما کچیر ته رښتیا زما د مال حفاظت وشو او د پیغمبر خبره رښتیا وا زب مسلمانېږم او کچیر ته خبره صادقه نه وا سره د زکات نه زما د مال حفاظت و نشو ایمان خو به نه راوړم بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک قتل پسې به زه هلې ځلې کوم وژنم به د تجارو چا سره شریک هغه شریکوانی قافلې سره تلو تجارت ته د خپل مال زکات ورک
پخوا موبایل او دغه شیان نه ول دی نصرانی ته چا خبر را ورسو چې قافلې مخې ته ډاکوان راوتی دي او قافله یې لوټ کړې ده هر څه ورنه وړي دي نصرانی ډېر په غوسه شو چې دا خو د پیغمبر خبره دروغ وه زما ګمان دا و چې زما د مال حفاظت به وشي دا خو ضایع شو لږ وخت وروسته د شریکوان د طرف نه خط راغی چې ملګریا وارخطا کېږه زه قافلې په سر کې روان وم خو لاره کې زما اوښه زخمی شوه زه خپل اوښ سره مصروف او مشغول شوم قافله رانه لاړه او په نتیجه کې ډاکوان ورته راووتل مال یې ورنه وړی خو زه سالم یم مال مې سالم دی زما هر څه پوره دي نصرانی پوه شو چې د پیغمبر علیه السلام خبر رښتیا وه الله جل جلاله زما د مال حفاظت وکړ اگر چې نصرانی یم راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته مدینی منورې ته ای د الله پیغمبره ته صادق یې ته رښتیا وایې ستا د خبرې معلومات ما وکړه 100% دا رښتیا ده او لاس دې را اوږد کا زه مسلمانېږم او کلمه راته وښایه ګورئ د الله جل جلاله په قول کې د پیغمبر علیه السلام مبارک په وینا کې ذرې برابر زیاتې او کمې نه څنګه چې فرمایلی هماغسې به کېږي خو د انسان د عقیدې پورې انسان څه ارتباط لري که د مسلمان عقیده راسخه وه عقیده محکمه وه تردد پکې نه و الله جل جلاله به ورسره هماقسې معامله کوي